نن د هغه صورت درس ده چې د مؤمن مسلمان دپاره د هر قسم دینی او دنیوي افتونو لپاره قلعه ده. قلعه خو به پیژنئ، چاردیوالي ده. دا معوذتين، سورة الفلق او سورة الناس، د مؤمنانو دپاره د دنیوي د دینی ټولو مصیبتونو افتونو تکلیفونو دپاره چاردیوال او قلعه ده. دا هغه عظیم سورتونه دي چې په دې کې دومره خیرونه دي، دومره برکتونه دي، دومره نجاتونه دي، لکه انسان چې خوراک او چیښاک ته ضرورت لري، لکه انسان چې خپل ساه اخیستلو ته ضرورت لري، تنفس ته ضرورت لري، همدغومره ضرورت مؤمن مسلمان دې صورتونو ته لري. تاسو ته فکر وکړئ. بالکل قارس. انسان څومره مؤمن مسلمان څومره خوراک او چیښاک ته، خوري، وروره، ماشومه، لویه، ټولو ته وایمه، څومره ضرورت خوراک او چیښاک ته لري، همدغومره مؤمن مسلمان دې صورتونو ته ضرورت لري. او که دې صورتونو څوک په قصه کې نه یې پروا نه لري، دغه انسان ژوند به له تکلیفونو، له افتونو، له مصیبتونو، له کړاوونو نه ډک وي. دا سورة الفلق ده. په دې کې څو ډېرې مهمې خبرې دي. په هغه کسانو باندې رد چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم سحر نه مني، دا شبهه به هم درته جواب کړم، او د دې صورتونو شان نزول به هم درته بیان کړم چې په ذهن کې مو د دې صورتونو هغه ټول، یعنی له دې صورتونو سره چې تړاو لري، فهم ده، محبت ده، په ذهن کې پاتې کېدل دي، چې د ټولو باندې مو ذهن خلاصي او د تاسو په ذهن کې پاتې سي دا معلومات. تمام ده قارس. قدرمندو دوستانو، سورة الفلق او سورة الناس دا معوذتين دي. دا هغه سورتونه دي چې رب العالمین جل وعلا مؤمنو بندگانو ته ښیي چې تاسو د دنیوي افتونو نه هم په ما پناه وغواړئ، او په اخروي افتونو او په دینی افتونو کې هم په ما باندې پناه وغواړئ. رب العالمین جل وعلا مؤمنو بندگانو ته په دې دوه صورتونو کې چې هم دنیوي، دینی، اخروي چې څومره افتونه دي، په دې دواړو صورتونو کې ما ته پناه راوړي او په ما باندې پناه وغواړي. دنیوي چې څومره افتونه دي، په دې صورت کې پناه غوښتل دي په رب العالمین جل وعلا باندې، او په راتلونکي صورت سورة الناس کې بیا د اخروي افتونو نه پناه غوښتل دي په رب العالمین جل وعلا باندې. قدرمندو دوستانو، سورة الفلق، سورة الاخلاص پرون موږ تاسو درس ویل. یقینا کوم ورور کوم خور په کوم کورنۍ کې هر مؤمن مسلمان، که نر وي که ښځه وي، چې دا درې سره صورتونه، سهار درې ځلې، ماښام درې ځلې، دا درې سره صورتونه ووایي، د دنیا هیڅ افت به په دغه مؤمن مسلمان باندې تاثیر ونه کړي. سبحان الله. له کوډو، له سحر، له جادو وغیره وغیره، له دې ټولو بلاونه راواخله، ان تر ټولو افتونو رب جل وعلا به نجات در نصیب کړي. ګوري دوستانو، د زړه سرونو دا کمنټونو ته ولاکه یا څوک ګوري یا ولاکه څوک وایي، او ما دا نور مؤمنان مسلمانان مصروفوي له دې درس نه کمنټونو ته ضرورت شته. د الله خاطر وکړي، قرآن درته ویلی کېږي، دا کمرې ته نه ویل کېږي. ای انسانه، که دوه خپې لرې دا درس تا ته ویلی کېږي، او که څلور پښې لرې بیا نو دا درس د تا کار نه ده، په منډه باندې وزره دې لایف نه، د دې درس نه. ځانونه په یو څه بل څه باندې مه مصروفه کوئ. نه مو ولاکه څوک د سلام جواب درکړي، نه مو ولاکه د پښتنې جواب درکړي، د هېڅ څه شي جواب. ځکه د قرآن درس شروع سول، د قرآن درس ته غوږ ونیسه. ښه، چې څوک قرآن ته غوږ نیسي، اله العالمین دې په ده باندې رحمتونه را نازل کړي. چې څوک بل چاته رسوي، اله العالمین دې د قرآن شفاعت نصیب کړي. چې څوک د لایف ته نجات ورکړي، رب جل وعلا دې په ژوند او رزق او زندګي او په ټولو کې د رب العالمین برکتونه واچي. آمین آمین یا رب العالمین. قدرمندو دوستانو، رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم مریض شو.
مریض شو. په ده باندې یو کس د لبید ابن اعصم، دا یهودی و، منافق له یهودیانو سره د توافق هم کړی و. نو دې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسد کول. یهودو او منافقینو له نبی علیه الصلاة والسلام سره هر قسم دښمني وکړله، خو نبی علیه الصلاة والسلام یې د دعوت په لاره کې راګیر نه کړل. نبی علیه السلام ته تکلیف ونه رسول. نو دی یو کار ځینې پاته و چې هغه د سحر له لارې چې ودرېږي مو رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم په دغې لاره باندې کوم تکلیف و ضرر ورته ورسول. یو ځلې به زه دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په انبیاو باندې سحر تاثیر کوي که نه کوي، په دې به مو یو څه پوهه کړم، بیا به دغه شانزول ته راسم، سر به مو سم ورباندې خلاصي. صحیح ده؟ سمه ده قاري صاحب محترم. مسلمانان ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر ده، یعنی انسان ده. لکه څنګه چې نور انسانان دي، نبی علیه الصلاة والسلام همدغسې انسان ده. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام کامل انسان ده. نبی علیه الصلاة والسلام عظیم انسان ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله جل وعلا دومره لویه مرتبه په انسانیت کې ورکړې چې له ده نه لوړ انسان بل نسته. هغه یې په وحی او په نبوت او په رسالت باندې ورکړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام دوه اړخه لري، یو اړخ د بشریت ده، بل اړخ د رسالت او د نبوت ده. دا ډیره مهمه خبره ده. یو طرف د رسول الله د بشریت ده، لکه څنګه چې د نبی علیه السلام جسم ده، د دنیا ژوند ده، د دنیا زندگی ده، خوراک ده، چیکاک ده، تبه ورباندې راتلل دي، مرض ورته راتلل دي، درد احساسول دي، له لوږې سره مخ کېدل دي، نور دنیوي مرضونه او تکلیفونه ورباندې راتلل دي. یو دغه اړخ ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت. څوک وایي چې نبی علیه السلام انسان ده؟ دا په روافضو باندې مرد ده، په د دې امت په مجوسیانو باندې چې دوی وایي چې نبی علیه السلام نور ده، او دا په بریلویانو باندې رد ده، ځکه بریلویان د دې روافضو چوټه ورونه دي سره نه. الله جل وعلا قرآن کې وایي قل انما انا بشر مثلکم یوحى الیه. قل ورته وایي ای د ما پیغمبره، الله ورته وایي رسول الله ته صلی الله علیه وسلم ته چې دې خلقو ته وایي انما بشکه انا بشر مثلکم، زه د تاسو په شکل بشر یم. الله اکبر. لیکن فرق مو دا ده، یوحى الیه. فرق مو څه شی ده؟ یوحى الیه. ما ته څه شی کیږي؟ ما ته وحی کیږي. ښه قدرمندو مسلمانانو ورونو، نبی علیه السلام معصوم ده. دا دوه فرقونه که تاسو وپېژنئ، اوس دلته تاسو ته نورم ان شاء الله رب العالمین جل وعلا زیاته پوهه درکوي. د نبی علیه السلام دنیوي ژوند ده، د بشریت ژوند د دا طرفي ده، او یو د رسالت او د نبوت طرف ده. اوس نبی علیه السلام معصوم ده په کوم طرف کې؟ کوم چې نبوت ده او رسالت ده، کوم چې وحی ده، رسالت الله ورکړی، په دې کې معصوم ده. نبی علیه الصلاة والسلام ربی حفاظت کوي، ربی ساتنه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام نه په دغه طرف کې کومه غلطي، کومه اشتباه امکان نه درلودل چې سوي دی وای. ځکه رب په قرآن کې ورته وایي والله یعصمک من الناس، زه تا حفاظت او ساتنه کوم، او تا ته مې مخکیني وروستني ګناهونه ټول معاف کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه طرف کې معصوم شو. اوس د نبی علیه السلام د بشر یعنی د دنیوي ژوند ده، د خپلو بیبیانو سره ژوند ده، عادي ژوند ده، زندگی ده، جسمي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، لکه څنګه چې تبه ورباندې راتلله، یو بل څه ورباندې راتلل، همدغسې نبی علیه الصلاة والسلام باندې سحر هم تاثیر کړی ده. دا سحر چې په رسول الله تاثیر کړی ده، دا نبی علیه الصلاة والسلام باندې لکه د مرض تاثیر داسې ورباندې راغلی ده. یو خو دغه سحر بعضې انسانان خرابوي، نه عادي انسانان مسلمانان خرابوي، نه نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې څنګه تبې تاثیر درلودل، څنګه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې بل مرض تاثیر درلودل، په همدغه شکل باندې نبی علیه الصلاة والسلام باندې سحر هم د تخیل تاثیر کړی ده. او دا په نورو انبیاو په قرآن کې ثابت ده. په موسی علیه السلام باندې چې کله سحر تاثیر وکړل،
نبی موسی علیه السلام سورة الطه کې تاسو وګورئ، سورة الاعراف کې تاسو وګورئ، د موسی علیه السلام په شان کې سرازي فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. یا په بل ځای کې راځي موسی علیه السلام چې کله ساحرانو پړیو دغه واچول نو موسی علیه السلام نور خلقو ته تخیل کې داسې راتلل ته هغه پړیو همساګانې خورېدل را خورېدل. موسی علیه السلام یو څه وبېرېدل، الله جل وعلا ورته ویل چې لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. نو په موسی علیه السلام باندې هم سحر تاثیر کړی و د تخیل په شکل باندې، نه یعنی فکر کول موسی علیه السلام. اوس په قرآن عظیم شان کې په سورة الفرقان کې یو آیات راځي وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. روافض په مسلمانانو دا الزام لګوي چې وګوره قرآن وایي چې ظالمان دا خبره کوي چې په رسول الله سحر تاثیر کړی ده. ګوریا په دې کې فرق وکړي. وقال الظالمون مشرکین وبویل ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یعنی رسول الله چې کوم قرآن او دین او شریعت وایي دا ټول په ذریعه د سحر تاسو ته وایي. القارسي يعني أغويس وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أغوي په قرآن باندې دي سحر ګمان کول، دي قرآن په سورتونو په وحي باندې، يعني په هغه طرف کې سما مخکې تاسو ته درتوي چې یو طرف دي رسول الله دي رسالت ده، بل طرف دي بشریت ده. خبره مصر خلاصيږي کنه. او قارسي محترم سر خلاصي. نو نبي عليه الصلاة والسلام ورسالت کې محفوظ ده، معصوم ده لطرف دی الله جل وعلا. نو هغه کفار او ظالمانو چې کومه خبره کړې ده هغوی د رسالت او د نبوت په طرف کې کړې وه، لیکن دلته چې په رسول الله باندې سحر تاثیر کړی ده هغه یې په د بشریت یعنی د یو مرض په شکل. نبی علیه السلام مریض و که نه و؟ تبه ورباندې راتله، زکام او ټوخی ورباندې راتلل، نور تکلیف ورباندې راتلل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې سحر هم په همدغه د مرض په شکل باندې تاثیر ورباندې کړی. قارسي محترم. او دا خبره د روافضو د شیعو په کتابونو کې په صحیح سندونو سره له اهل بیتونه ثابته ده چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې سحر تاثیر کړی و. صحیح ده؟ قارسي محترم. په دې شبهه باندې خو ان شاء الله پوه سولاست. اوس راځو شاهزود ته د دې صورت. رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم مریض شو. عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها وای نبی علیه الصلاة والسلام به کله داسې فکر کول، تخیل به یې کول چې بیبیانو ته راغلی ده خدای به نو راغلی. ګوره بشري ژوند، بشریت ژوند. ښه اوس وګورئ، او دا زه اوس له قرآنه درته ثابتوم چې نبي علیه الصلاة والسلام کوم طرف چې د رسالت و سحر تاثیر ورباندې نه کول. ښه راته متوجه سي. باندې قارسي بعضې روایاتو کې راځي چې بخاري او مسلم نورو کتابونو هم راوړي دي، د احادیثو کتابونو. نبي علیه الصلاة والسلام مریض شول. د شپږو میاشتو چې د علماو پکې اختلاف ده، کم و زیات، بعضې وایي یوه میاشت، بعضې وایي شپېته ورځې، بعضې وایي له دې نه زیات. نبي علیه الصلاة والسلام ته به فکر راتلل د دنیوي ژوندون د ژوند په حساب سره. او دا نبي علیه الصلاة والسلام ډېر څوک خبر کړي نه دي په دې خاطر باندې، ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام نه غوښتل چې ځان داسې څوک جوړ کړي چې له هر چا نه په ژوند کې انتقام واخلي. د نبي علیه السلام عادت مبارک دا نه. بالکل قارسي. یو شپه نبی علیه السلام بیده ده، نو دوه ملکې ورته راځي، جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام ورته راځي، یوې سر ته درېږي بلې خپو ته درېږي، یا نورې ملکې دي. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو بل ته وایي چې دا سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ښیي چې دا مرض یې څه شی ده، تکلیف یې څه شی ده. نو دا بل ورته وایي دا سر ته سې ولاړ ده، هغه ورته وایي چې په دې باندې ولید بن اعصم دی څه شی کړی ده، سحر ورباندې کړی ده. وایي څنګه یې کړی ده، خو هغه طریقه یې ټوله ورته وښوده چې داسې کړی ده او په پلاني کوهي کې یې ښخ کړی ده. چې کله سهار شول رسول الله صلی الله علیه وسلم، علي رضی الله عنه یا بعضې نور صحابه راوغوښتل چې نبي علیه السلام ته ډېر نږدې وو، یعنی خپلې کورنۍ ول، هغه هم په دې خاطر دا نږدې خلق راوغوښتل چې بیا فساد جوړ نه سي، د دې په خاطر
یعنې صحابه خو بیا دا سړی نه پرېښودل نه وزلي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې لاړ شئ په پلاني کوهي کې دا سحر ایښی ده دا به راوړي راوباسئ. اوس په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل وعلا دغه 2 سورتونه ور باندې را نازل کړل، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. دا سورتونه چې را نازل شول دا ملک ورته راغلی، نبی علیه السلام خبر کړل چې سحر پلاني کړی ده او په پلاني کوهي کې خښ کړی ده. کله چې صحابه لاړل دا یې راویستل، دې سحر ته 11 غوټې اچولې وې. بیا په دې غوټو کې د نبی علیه السلام بعضې ویښتان هم ول، ږمونځه وه د نبی علیه الصلاة والسلام. هغه دغه یهودي د نبی علیه السلام یو خادم ول، د هغه له لارې نه یې د نبی علیه السلام دا بعضې شیان پیدا کړي ول. بالکل قاری صاحب. په دې وخت کې صحابه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله موږ ته اجازت راکړه چې له دې یهودي نه سر ووهو. نبی علیه السلام ورته ویل چې ما ته رب نجات راکړل، صحت یې راکړل، پرېږدي دا سړی پرېږدي، زه د دې دپاره نه یم راغلی چې زه انتقام له یو بل نه واخلم نه. ښه، اوس په دغه وخت کې چې کله یې دا بلاوې راوړلې نو نبی علیه السلام دا هر آیات ورباندې ویل، هر آیات. نو هغه غوټه به یې خلاصوله، 11 غوټې وې او دا دواړه سورتونه 11 آیات دي، سورة الفلق او سورة الناس، دا دواړه 11 آیات دي چې دواړه یې ورباندې وویل، د نبی علیه الصلاة والسلام د جسم مبارک خلاص شو. هغه کوم تکلیف چې درلودل هغه تکلیف جنې پورته شو، هغه کوم خیال او فکر چې ورته راتلل له دې نه رب جل وعلا نجات ورنصیب کړل. دا اوس زمانه کې هم ډېر داسې مؤمنان مسلمانان شته چې په دوی باندې بد نظر تاثیر کړی وي یا سحر تاثیر کړی وي، دا د دین دښمنان ګوري درته راورسېدل. خوښه مو خپله ده، په بندېدو باندې خو له خیر سره شروع وسوه. خدای جل وعلا دې وکړي چې دا درس خراب نه شي یا رب العالمین یا ذا الجلال والإکرام. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله الله نجات ورنصیب کړل، د بعضې مسلمانانو ته وایم چې که کله وخت کې تاسو کوم تکلیف درته احساسېدل یا مو له ډاکټر او له بل څه سره علاج نه کېدل، دغه صورتونه نه دي، د دې طریقه قرآني علاج د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه کې مو د الله د رضا دپاره درته ښودلی ده. هلته مو طریقه، هلته مو قرآني علاج د سحر او د جادو د وغیره د دې بلاو هغه ویډیو در سره وګورئ، تقریبا 7 تر 10 دقیقو پورې به وي. نو ان شاء الله رب جل وعلا به ورسره نجات در نصیب کی. نو دغه هغه صورتونه دي چې د مؤمن مسلمان دپاره د دنیاوي دینی ټولو افتونو دپاره قلعه ده. تاسو اوس د دې ترجمې ته غوږ ونیسئ، ښه به مو سر ورباندې خلاصي ان شاء الله الرحمن. سمه ده قاری صاحب. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین جل وعلا نجات ورنصیب کړل او دا 2 سورتونه الله دی ټول امت ته ورکړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې سورتونو په اړه باندې وایي که څوک دا سورتونه سهار او ماښام درې ځلې وایي د دنیا هیڅ افت به په ده باندې تاثیر ونه کړي ان شاء الله. خو پاک نیت، توکل به دې په الله جل وعلا وي، بروسه به دې په الله جل وعلا باندې وي، بیا به ان شاء الله ته د دې ګټه او نتیجه ګورې. دا به تجربه کوي نه، دا به تطبیق کوي په ژوند کې. د موږ ډېر مسلمانان څه عمل کوي؟ ولا دا مې تجربه کړل کومه ګټه پکې نه وه. دا تاسې له اول سر نه د تجربې په نیت باندې ویل ځکه تاثیر پکې نه و، ته تطبیق کړه. څنګه یې تطبیق کړه؟ یعنی دا په ژوند کې په ځان لازم کړه چې سهار له لمانځه نه وروسته به دا 3 سورتونه زه 3 ځلې وایم، له ماښام نه وروسته به دا 3 سورتونه زه 3 ځلې وایم. ته بیا ګوره ان شاء الله الرحمن چې رب جل وعلا دې څنګه حفاظت او ساتنه کوي. بالکل قاری صاحب. ښه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها وای نبی علیه الصلاة والسلام به هر شپه دا سورتونه په خپلو لاسونو باندې داسې دم کول، بیا به دا ټول بدن بیا دا لاسونه تیرول. اخر وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مریض شو، نو د نبی علیه الصلاة والسلام لاسونه به ما داسې راپورته کړل، نو بیا به می دغه ور باندې دم کړل او د نبی علیه الصلاة والسلام لاسونه به می په جسم ورته تیر کړل. الله اکبر. دا په کور کې عملی کړي، په بل چا پسې مه ګرځېږي. د هر مؤمن مسلمان خلو قدرمنه ده رب العالمین جل وعلا ته. ته ځان رب ته قدرمن کړه، خلو دې صفا کړه، خلو دې پاکه کړه، عقیده دې په رب باندې قوي کړه، مضبوطه یې کړه، بروسه دې په رب جل وعلا باندې زیاته کړه، نو رب العالمین جل وعلا به څه شي کوي؟ رب العالمین جل وعلا به د تا
په خلو کې دا تاثیر او اثر دې سره جل وعلا تا ته او د تا ماشومانو ته نجات نصیب کړي. خویندو ته وایم کنځلې خو مې دومره ټیټې زده کړي دي، ته د ښېراوې خو مو دومره ټیټې زده کړي، خویندو میندو ته وایم دا سورتونه زده کړي، بچیان مو ورباندې دموي، ځان ورباندې دموي، کور ورباندې دموي. صحیح ده؟ نو دا هغه عظیم سورتونه دي چې قلعه ده د تا دپاره. یعنی څه شی ده؟ پیره په تا باندې کوي. پیره د پیریې حیثیت لري چې یو مؤمن مسلمان وای. که د ماښام ویل تر سهاره پورې به رب جل وعلا تا په حفاظت کې وساتي، سهار دی ویل تر ماښامه به رب جل وعلا تا په حفاظت او ساتنه کې وساتي. قدرمندو دوستانو، یو ځل بیا لفظي زده کړه درته وکړم، بیا یې ترجمه ډېره ضروري ده، ډېره مهمه ده. ډېرې بعضې عجیبه خبرې به پکې وي. انشاءالله زه بیا را مختصر کړم ځکه بیا درس ورباندې نور هم زیاتېږي. ښه لاندې کومنټونو ته خیال کوئ لږ دا موډریټره. ښه یو وارې به تجوید اجرا او لفظي زده کړه درته وکړم، بیا به ترجمې ته انشاءالله راسو. ښه چې ښه مو سر ورباندې خلاصي. دوستانو لایک درسره پورته کړئ ټولو مؤمنانو